ځوانه مه مایوسه کېږه. د انبیاو علیهم السلام ژوند او سیرت باید زموږ لپاره درس سي. تاریخ کې لولو چې ایوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، موسی علیه السلام، یعقوب علیه السلام او نوح علیه السلام د صبر، استقامت، ثبات او هیلهمندۍ تاریخونه لري چې په دې لړ کې نوح علیه السلام 950 کاله صبر وکړ. ته هم همت مه بایله، هر څه له الله نه وغواړه، له مخلوقه تمه مه لره، دعاګانې ډېرې کوه. که یې رنګ نه لاره مایوسه کېږه مه. دعا به دې یا قبوله سي یا به مصیبت پرې دفع کېږي او یا به دې آخرت ته ذخیره کېږي. بیا راپورته سه، ملا وتړه، مبارزه وکړه، تسلیمیږه مه.